ګلان د څارویو خوراک توکي. له مارچ راهیسې دا ښار د کرونا ویروس د خپرېدا له امله په بیړني حالت کې دی. ودونه ټول لغوه شوي او د ګلانو د اخیستو تقاضا هم ورسره کمه شوې. انا مزارع الزهور ماهر ابو دقه. طبعا زي ما انتم شايفين زما نوم ماهر دی. زه ګلان کرم. څنګه چې تاسو ګورئ دا ټول ګلان خراب شوي. دا ټول د کرونا او د بیړني حالت له امله. ګلونه هسې هم خرابېږي ځکه چې بازار نه لري. داسې نه دی لکه ترکاري او سابه چې په تیرو څو اونیو کې بیې څو ځله لوړې او ټیټې شوې. د ګلانو کر په ورکېدو دی. مخکې له دې چې اسرائیل پر غزه هر څه بند کړي، له دې سیمې ګلان اروپا ته صادرېدل، خو بڼوال له ستونزو سره مخامخ دي. انتم بتعرفوا انه فصل الربيع فصل كثير حلو بعد الشتاء. تاسو پوهیږئ چې پسرلی خوښي او خوشحالي راولي او ډېر خلک په همدې موسم کې غواړي واده وکړي. موږ عموما له روژې 3-4 میاشتې مخکې ډېر ګلان کرو، خو اوس د غزې د ګلانو دا حال دی. ویجاړ، مړاوي، ډېره خواشینونکې ده. همداسې نه ده؟ خو موږ هیڅ هم نشو کولی. دغه وچو ګلانو ته وګورئ، موږ هیڅ هم نشو کولی پرته له دې چې څارویو ته یې ورکړو. غزه کې د ګلونو د کرلو لپاره کارېدونکې مځکه اوس 80% کوچنۍ شوې. د دې بزګرانو راتلونکی ناڅرګند دی. دوی هیله مند دي چې د دولت مرستې به د دوی کاروبار وژغوري.